د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي حکمتیار تل د واک تږی و او هر لوري ته یې لاس اچولی چې ارګ ته یې ورسوي، خو په 40 کلونو کې د ارمان ته نه دی رسېدلی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینهپال هم ویلي ولس تېرو ترخو تجربو ته په کتو سره د دې ترڅنګ چې د نظام ملاتړ کوي چاته اجازه نه ورکوي چې په زور حکومت وکړي او ارګ ته ننوځي. ګلبدین حکمتیار پرون د دلوي په 26 افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د شکست د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال په حکومت نیوکې وکړې او د ارګ د محاصرې اخطار یې ورکړ. نوموړي همداراز د جمعیت اسلامي او شمالي ولایتونو یو شمېر پخواني جهادي قومندانانو د طالبانو پر وړاندې د دوهم مقاومت خبرو سره هم مخالفت څرګند کړ. موږ مجبوروي چې له دوی سره هماغه څه وکړو چې له پرچمیانو سره وکړو. په موږ باندې نورې ټولې لارې بندې کړې. ارګ به تر هغه محاصره کوو چې د مفسدینو سپیره واکمني پای ته ورسیږي. د صلاح الدین رباني تر مشرۍ لاندې د جمعیت اسلامي ګوند د ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته په ځواب کې ویلي په داسې وخت کې چې افغانستان یووالي ته اړتیا لري داسې پیچلې څرګندونې د تفرقې لامل کیږي. د یاد ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور هم د ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته په ځواب کې نوموړي ته د کابل د قصاب د لقب یادونه کړې. د چارو یو شمېر کارپوهان د ګلبدین حکمتیار پرونی څرګندونې د هیواد په حساسو حالاتو کې نامناسبې او له عقدو څخه ډکې ګڼي او وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په شتون کې چې د جمهوریت مدافعین د حکومت پر وړاندې د بغاوت خبرې خندونکي دي. دوی وایي ګلبدین حکمتیار باید د سولې یووالي او ورورولۍ خبرې وکړي خو هغه لا هم د جنگ ادبیات کاروي چې هیواد ته د زهرو په څیر تاوان کوي. د هیواد په دې اوس روان حساس حالات کې داسې څرګندونې دا موږ سره د سولې په پروسه کې او په ټوله کې موږ سره په دې سیاسي جریان کې هیڅ کومک نه کوي. نوره بې اعتباري د حکومت او د حزب ترمنځ او د حکومت او د خلکو ترمنځ رامنځته کیږي. بهتره بدایي چې هغه لارې او چارې باندې متواصل سو چې مشکل زیات نکي بلکې د مشکل د حل لار اوسي او د ارګ محاصره کول فکر کوم چې د مشکل د حل لار نه ده. په ټولنیزو رسنیو کې هم د ګلبدین حکمتیار څرګندونو باندې مختلفې څرګندونې شوې دي. یو شمېر افغانانو پر فیسبوک لیکلي حکمتیار د نوي افغانستان له واقعیتونو څخه ناخبر ښکاري او لا هم په پخوانیو خیالونو کې دی. ګلبدین حکمتیار د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره د سولې کولو څخه وروسته په بیلابیلو وختونو کې جنجالي او پارونکې خبرې کړي چې د افغانانو غبرګونونه یې له ځان سره درلودل.